خاخبوري یو مهم باغداري تخنیک چې د نباتاتو ودې روغتیا او تولید د ښه کولو لپاره کارول کیږي. د ژمي په تیریدو د میدان وردګ ولایت بڼوالان لګیا دي او له ونو څخه غیر ضروري وچې او ناروغې څانګې پرې کوي. دوی وایي خاخبوري په ونو کې د ګلانو په زیاتوالي او تولید کې ځانګړی ښه والی راولي. هر کال شاخبوري کوو، پروس کال هم شاخبوري کړله، سږ کال مې وکړله بیا. او دا شاخبوري چې اوس ځان ډېره ښه نتیجه ورکړي، مڼه غټوي، بیا د پاشي کوو پسې بیا سلفر ورته راوړو، بیا د چونجیو دوا ورکوو. د په خاطر دغه 3-4 دواګانې دي، خو دغه ورکوو، یو دوا بل هم دغه هم ورکوو، د ګل دوا ورکوو. شاخبوري چې ورنه کې بس مڼه وړه پاتې کېږي او ډېر ځنګل کېږي، د مڼه خرابېږي که نه، مرضونه هم بیا ډېر کېږي. خو شاخبوري باید چې ورکړو، شاخبوري بس ګټې لري. شاخبوري بیخي همې مرضونه کموي، همې سوری کموي د مڼې. ورته مهال د یاد ولایت د کرهڼې ریاست اړوند کرنیزو چارو امریت مسؤلین وایي چې د ونو بېلابېلې بڼې د خاخبورۍ له پلوه سره توپیر لري او ځانګړو فصلونو کې خاخبوري کیږي. زیاتوي د ژمي په موسم کې څه کم 11,000 بڼوالانو او کروندګرو ته په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکړې. موږ 2 رقمه میوې لرو چې یو خسته سنګي دي او بل غیر خسته سنګي، لکه زردالو، شفتالو، بادام، دې ته موږ خسته سنګي وایو، او مڼې، ناک او همدغسې دې ته موږ غیر خسته سنګي وایو. چې د خسته سنګي و شاخبوري باید یو څه مخکې وي، ځکه هغوی زر په پوندک باندې راځي، هغوی زر په ګل باندې راځي. او د غیر خسته سنګي که د ژمي په وروستۍ کې وشي، یعنې هود په اوایل په وسط کې شروع شي، همدغسې حمل ته 15 پورې مناسب وخت دی. خاخبوري چې نه یوازې د ونو روغتیا او تولید ته ګټه رسوي، بلکې باغونو ته د ښکلا ښه بڼه هم ورکوي.